ټرمپ د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د افغان حکومت پر ظرفیت باوري یو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د سولې راتلونکي پړاوونه په عملي کولو د ولسمشر غني پر مشرۍ د افغان حکومت پر ظرفیت باور لري. نوموړي زیاته کړې چې د افغانستان سولې په برخه کې د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې لاسلیک کول بریالی اقدام و او په خبره د سولې پروسې راتلونکي پړاو د افغانانو ترمنځ خپلمنځي خبرې دي. ولسمشري ماڼۍ په دې اړه د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې نوموړي دا څرګندونې تېره شپه له ولسمشر غني سره د ټلیفوني خبرو په ترڅ کې کړي دي. خبرپاڼه زیاتوي چې دواړو مشرانو د افغانستان سولې په برخه کې پر وروستیو رامنځته شویو پرمختګونو سربیره د سولې په اړه د راتلونکو اقداماتو هم خبرې وکړې. ولسمشري ماڼۍ دغه راز خبر ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ولسمشر غني ته د افغانستان سولې په اړه د وروستیو پرمختګونو له کبله مبارکي هم ویلې ده. ولسمشر غني او ډونالډ ټرمپ داسې مهال د افغانستان سولې په اړه له یو بل سره ټلیفوني خبرې کوي چې پرون په ار کې ولسمشر غني خبریالانو ته وویل د وسلوالو طالبانو د بندیانو خوشي کولو صلاحیت له امریکا سره نه بلکې له افغان حکومت سره دی. د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې د فبروري پر 29مه په دوحه کې لاسلیک شوه چې له مخې به افغان حکومت په راتلونکو 10 ورځو کې د طالبانو 15000 بندیان له بند ازادوي، هغه چې ولسمشر غني دا کار د بین الافغاني خبرو له لارې ممکن بللی دی. ډېره مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتل. کوم خوښ شوی لایک کړئ، کوم چینل نوی سبسکرایب کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.